بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې موضوع ما تاسو ته د شانغهای کورپوریشن اورګنایزیشن تاسو ته انتخاب کړی دی یا د شانغهای سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان په اړه باندې غواړم تاسو ته بحث وکم. د شانغهای د سازمان سره موږ تاسو نه آشنا نه یو. زموږ دغه همسایه هیوادونه چې دي زموږ په بغل باندې دي، دوی هر کال یا هر وخت دوی د شانغهای غونډه رابولي او دا سازمان خپل غونډې کوي. دا سازمان کله را مابین سره رالی او د دې اهداف چې دي زه غواړم د دې پر لنډه پیژندنه، د دې پر اهدافو او د دې پر کړنو باندې لږ بحث درته وکړم. اوله په د دې نوم شانغهای 5 و. کله چې د شانغهای 5 معنا راځي یعنی 15 هیوادونه و. دا په 1996 کال کې را مابین سو. د دې لومړی هدف دا و چې په خپل جغرافیو باندې چې د سرحدات کوي کې تر څو د دې پر سرحدات باندې یو د بل څخه حمله ونسی یا د دوی سرحدات څخه تجاوز ونسی یا مختصر رانسی. دا د دوی لومړی کړنه و. نو پر دغه باندې د یو موافقه سره امضا کړله او د دې لومړی غونډه هم دغه و چې سرحدات باید خوندي وساتل شي. شانغهای 5 هیوادونه بیا په 24 د اپریل په 1999 کې سره راځي سول. هغه کوم هیوادونه د 15 لکه چاینا د روسیه د کرغزستان دی تاجکستان دی او قزاقستان دی. دا 15 هیوادونه سره راځي سول. بیا په مسکو کې دی غونډه جوړ کړله. په دې غونډه کې دوی ویله چې راسي څوک بیا د موافقه سره امضا کړله. په هغه موافقه کې داسې وکړله چې راځي دغه ملیټري یا زموږ نظامی قوتونه چې موږ پر بارډر باندې په 1996 کې امضا کړي و چې دا باید موږ قوي کو، راځي چې دا کم کو. نو په 1999 کال کې د اپریل په 24 باندې کله چې په مسکو کې دا 15 هیوادونه سره یوځای سول، نو دوی څه وکړله یو بل موافقنامه سره امضا کړله چې په هغه کې دا و چې زموږ ملیټري زموږ په سرحداتو باندې باید نظامی قواوې کمې کړو. او د دغه تعهدنامې څخه وروسته یا د دغه موافقنامې څخه وروسته دوی څه وکړله؟ پر سرحداتو باندې نظامی قواوې کمې کړلې. شانغهای یا شانغهای کورپوریشن اورګنایزیشن دا ما مخکې ویل چې یو سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی. دا سازمان بیا په 2000 اول کال کې را مابین سو چې په دې کې بیا اوس تقریبا 8 هیوادونه د دې غړیتوب لري. او په 2018 کال کې بیا پاکستان او انډیا هم دغه سازمان پول غړیتوب یا مکمل ممبرشپ واخیستی. کله چې د جون په 14 په 2001 کال کې دا سازمان را مابین سو. ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې شانغهای 5 په نامه باندې بیا په 2001 کال کې دا شپږو ته سو د 14 د جون کې دا شپږ بل هیواد هم ورسره یو ځای سو. او د 2018 کال کې بیا پاکستان او هندوستان هم دغه هیواد دغه سازمان غړي سول. شانغهای سازمان 8 غړي هیوادونه لري چې دغه د جملې څخه پاکستان، چاینا، هندوستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او کرغزستان دی. 4 ابزرور سټیټس یا د ناظر په حیث باندې 4 هیوادونه لري لکه افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران. دا ناظر هیوادونه یا ابزرور سټیټس دي. دا سازمان ډایالوګ پارټنران هم لري یعنی د گفتگو یا د خبرو پارټنران هم لري. آذربایجان دی، نیپال دی، آرمنیا ده، کمبودیا ده، سریلانکا او ترکیه ده. شانغهای د سازمان عمومي قومنداني چې ده هغه په چاینا بیجینګ کې ده او د دې سازمان رسمي ژبې چې دي روسي او چینایي دي. د دې سازمان د شانغهای د سازمان سکرټریټ چې دی هغه په تاشکند ازبکستان کې موقعیت لري. اصل کې د دې سازمان هغه مین فوکس پر څه شی باندې دی؟ مین فوکس هغه باندې د دوی تمرکز دی. د دوی تمرکز په ریجنل سکیورټي باندې دی، یعنی د دوی سیمایي امنیت باندې. پر سیمایي امنیت باندې دوی ډیر تمرکز کوي تر څو د دوی دغه هیوادونه چې د دوی غړیتوب دي یا د دوی په منطقه کې چې دي باید د دوی غوونه سي ستونزې را مابین سنسي یا امنیت ګډوډ نسي تر څو د دوی جغرافیه د خطر سره مخامخ نسي، د دوی سیاسي ثبات د منځ ولاړ نسي او اقتصادي ټولنیز ثباتونه د ګواښ سره مخامخ نسي. دا د دوی هغه اصلي یا مین پرپس یا هدف دی. فایټ اگینست ریجنل ټیرریزم د معنا دا چې دغه سازمان غړي هیوادونه به څه کوي که په منطقه کې ګواښ و د تروریزم څخه، دوی به د هغه په مقابل کې دریږي او د هغه دفاع به کوي.
د مذهبي خرافاتو یا په مقابل کې به درېږي او ریجنل ډیولپمنټ سیمه ییز پرمختګ به رامنځته کړي. دغه د دوی هغه عمده یا هغه اصلي اهداف دي چې دوی په منطقه کې غواړي تر څو منطقه د ګواښ سره مخامخ نسي او ثبات یې برقراره سي. لومړی ابجکټیو د شانګهای د سازمان دا دی چې ټریډ ان اکونومي، یعنی څه معنا د تجارت یعنی راکړه ورکړه ته پرمختګ ورکول او د هیوادونو اقتصاد پر مخ باندې بوول یا لوړول. بل ریسرچ ان ټکنالوژي ده، څه وسي باید په دغه منطقه کې څېړنې وسي او ټکنالوژي ته پرمختګ ورکول سي، یو د بل سره ټکنالوژي پرمختګ شریک سي او په عین حال کې یو د بل هیواد کلتورونو ته هم درناوی وسي. په منطقه کې تعلیمي سیستمونه پیاوړي کړي، یو د بل سره تجارب شریک کړي او په عین حال کې یو د بل سره د برق کومکونه یا د برق تجارت یو د بل سره وکړي. که چیرې یو هیواد ډېر انرژي ولري، ډېر برق ولري، باید د نور هیوادونو ته هم ورکړي تر څو د دې تر مابینځ اقتصادي وده یا راکړه ورکړه زیاته سي. بل هدف د شانګهای د سازمان دا دی انوایرمنټل پروټیکشن، د چاپیریال باید ساتنه وسي په صحیح ډول سره. که ستاسې فکر نه نوځي په دنیا کې په نړۍ کې یو غټه ستونزه دا ده چې چاپیریال د ګواښ سره مخامخ دی. هر اقتصادي پرمختګ چې په اقتصاد کیږي یا هر کمپنۍ چې مثلا غواړي خپل تولیدات وکړي، هغه د هر اقتصادي پرمختګ سره د محیط حفاظت حتما او ضروری دی. دا باید په پام کې ورسره ونیول سي 100%. نو څه شي دی د دې یو اهداف هم دا دی چې محیط وساتي او محیط خراب نه کړي، هوا ککړه نه کړي. شانګهای چې سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی، دې سازمان مې تاسو ته په خلاص ډول دغه اهداف او دغه پیژندنه شرح کړله. زه غواړم چې د شانګهای برحاله دوی څه کړنې لري. اوس برحاله دوی تقریبا 60 پروژې پر کار باندې اچولي دي چې هغه په د ترانسپورت په بخش کې دي، د ټیلیکومونیکیشن په بخش کې دي، د اقتصاد په بخش کې دي، په بانکینګ سیستم کې دي، ټکنالوژي د ایکسچینج ټکنالوژي په دغه اړوند باندې دي، په دفاعي پروژې لري، نظامی پروژې لري او د کلتوري او بهرنۍ اړیکو په اړوند باندې دوی ډېرې غونډې کړي دي او هر کال دوی غونډې کوي او د منطقې کې چې کومې ستونزې پر دغه باندې بحث کوي او تر څو دغه ته د حل لارې پیدا کړي. نو دا سازمان چې دی اصل کې اقتصادي سازمان دی، سیاسي سازمان دی او امنیتي سازمان دی. دې سازمان تقریبا په منطقه کې ډېر مثبت بدلونونه راوړي دي. نو خدای تعالی دې وکړي چې موږ هم د دغه سازمان غړیتوب واخلو په ډېر ژر کې. د دغه سازمان موږ چې هر څونه د هر سازمانونو غړیتوب اخلو په هماغه اندازه باندې موږ اقتصادي، سیاسي، امنیتي وده کوو، موږ پارتنران زیاتیږي، زموږ ملګري زیاتیږي. په بد حالت کې دا خلک زموږ سره مرسته او کومک کوي، زموږ جغرافیه د ګواښ څخه خلاصیږي. که چیرې یو ګواښ زموږ جغرافیې ته پیښ سي یا ورته متوجه سي، نو په هغه حالات کې دغه هیوادونه دي چې دا زبرځواک هیوادونه دي، دا هیوادونه قوي هیوادونه دي، په د منطقې په سطح منطقوي اقتصادي هیوادونه دي، ښه اقتصاد لري، غټ نفوس لري او با نفوسه دي او ناخالص کورني تولیدات لري. نو که چیرې دا زموږ پارتنران سي او موږ دغه سازمانونو غړیتوب واخلو، دا زموږ د هیواد د اقتصاد، د امنیت او د سیاست لپاره ډېر مفید او ګټور تمامیږي. موږ په هر لحاظ باندې پرمختګ کوو، د تعلیم په لحاظ پرمختګ کوو، د ټکنالوژي په لحاظ پرمختګ کوو، د ترانسپورت په لحاظ پرمختګ کوو، د انرژي په لحاظ پرمختګ کوو، په هر لحاظ باندې موږ پرمختګونه رامنځته کوو او رامنځته کیږي زموږ د جغرافیې دپاره. د نن ورځې موضوع ما تاسو ته د شانګهای سازمان راخستی و چې هغه یو اقتصادي سیاسي سازمان دی، امنیتي سازمان دی او دا سازمان په منطقه کې ډېر قوي سازمان دی. ډېر هیوادونه کوشش کوي چې د دې غړیتوب واخلي. انشاءالله موږ ته دې خدای توفیق راکړي چې موږ دغه سازمان غړیتوب واخلو او زموږ هیواد د هیوادونو سره سیال سي. او بل خبره دا ده که چیرې غواړئ چې تاسو په دغه سازمان کې نور مطالعه وکړئ، د دې پالیسیانو مطالعه کړئ، د دې قوانینو مطالعه کړئ،
ځکه چې دا په هر کال کې دا سازمان غونډې لري، په کال کې 2 ځله لري، یو ځل لري، هر څو ځله چې لري دا مختلفو غونډې مختلفو اجنډاو باندې بحثونه کوي او تر څو د حل لارې ورته پیدا کړي. دا سازمان ډیر مفید او ګټور سازمان دی د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د هر لحاظ ټولنیز لحاظ څخه. نو خدای دې وکړي چې موږ دغه سازمان غړیتوب ډیر ژر واخلو. د دغه دپاره د نور معلومات دپاره تاسو کولی شئ په اړوند باندې مقالې خپرې سوي، کتابونه لیکل سوي د انټرنیټ څخه، د کتابتونونو څخه نور هم استفاده وکړي، د پالیسیانې مطالعه کوي. که چیرې تاسو په دغه کې سوال لرئ زه کولی سم چې زما په وسه پوره زه حاضر یم چې تاسو ته جواب ووایم. ډیره مننه، آباد اوسئ.